بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو بیا هم ښه راغلاست. دغه لیکچر موضوع چې ده SQL سرور بیسیک ارکیټیکچر ده. MS SQL سرور یعنی مایکروسافت ریلیشنل ډیټابیس منیجمنت سیستم یو داسې سافټویر ده چې موخه یې یوازې د مختلف اپلیکیشنز لخوا ډیټا سټور کېدل او بیرته را اخیستل دي. دغه مختلف اپلیکیشنونه چې دي دا کېدلی شي چې په سی شارپ کې، ویژوال بیسیک، PHP، جاوا او پایتن کې لیکل شوي وي. که په هر ژبې کې لیکل شوي وي SQL سرور د دې وړتیا لري چې دغه ډول اپلیکیشنونو ډیټا چې ده هغه په ډیټابیسونو کې ذخیره او بیرته یې ورکړي. د دې امکان هم شته چې دغه ډول اپلیکیشنونه او SQL سرور دواړه په یو فزیکل مشین کې کنفیګر یا انسټال شوي وي، یا اپلیکیشن او SQL سرور دواړه په جلا جلا سرورونو کې انسټال شوي او کنفیګر شوي. او دا د کاري لحاظه تر ټولو غوره ده چې دواړه یعنی SQL سرور په یو فزیکل مشین کې انسټال او کنفیګر شي او اپلیکیشن په یو بل جلا فزیکل مشین کې انسټال او کنفیګر شي. SQL سرور که دوام تعریف ته راشو نو دلته به وګورو چې دغه یو ریلیشنل ډیټابیس ټیکنالوژي دی چې د مایکروسافت لخوا جوړ شوی ده او هم د مایکروسافت لخوا ورته وده او پرمختګ ورکول کیږي. که په ریلیشنل ډیټابیس عنوان لاندې دلته د مایکروسافت SQL سرور یو بل تعریف ته ځیر شو نو وګورو چې SQL سرور ډیټا منیجمنت سیستم ده چې ریلیشنل ډیټا ماډل چې ده یا ریلیشنل ماډل په مرسته یا په کارولو سره ډیټا ذخیره کوي او هم مینیج کوي. ریلیشنل ډیټابیس څخه مراد داسې ډول ډیټابیسونه دي چې ټول معلومات په ټیبلونو کې ذخیره کوي او هر ټیبل یو ځانګړي موضوع په هکله معلومات د ځانه سره ساتي یا د یو ځانګړي شي په هکله معلومات ذخیره کوي. که چیرې موږ وغواړو چې په عمومي ډول ډیټابیسونه چې دي هغه له مختلف ټیبلونو څخه جوړ شوي دي او دغه مختلف ټیبلونه بیا یو خاص تړاو په خپلو کې لري، یعنی یو خاص ریلیشنشپ لري او یو بل سره یو خاص یو ځانګړي ډول ریلیټډ دي چې همدغه ریلیشنشپ په مرسته موږ کولی شو چې وروسته دغه ټیبلونه جوین کړو او ډیټا ترې راواخلو. SQL سرور ډیټابیسونه چې دي ډیټابیسز چې دي یا ډیټابیسونه چې دي هغه د ډیټا او انفارمیشن سره سره د آبجیکټ په نوم ځینې شیان هم د ځانه سره ذخیره کوي او ساتي چې دلته د آبجیکټس نه مراد ټیبلز دي، ویوز دي، سټور پروسیجرز دي، یوزر اکاونټ دي، ټریګرز دي، فنکشنز دي او داسې نور منیجمنت آبجیکټ هم کېدلی شي. مخکې له دې چې موږ په ډیټابیس کې یو څه انزرټ کړو یا د ډیټابیس څخه یو ځینې معلومات ډیلیټ کړو یا د ډیټابیس په وړاندې ځینې کویریز ایگزیکیوټ کړو، د هغې دپاره ضروري ده چې موږ SQL سرور ډیټابیس سره کنیکټ اوسیږو. د کنیکشن دپاره باید موږ په SQL سرور کې سیکیورټي کریډینشل ولرو. سیکیورټي کریډینشل نه مراد دلته یوزر نوم او پاسورډ ده او دغه یوزر نوم او پاسورډ باید دومره واک او اختیارات ولري چې یو آبجیکټ ته لاسرسی پیدا کړي. آبجیکټ نه مراد دلته ټیبلز ته، ویوز ته، سټور پروسیجر ته، یوزر او اکاونټ ته یا نور منیجمنت آبجیکټ چې کوم دي هغه ته لاسرسی پیدا کړي تر څو هلته دنده ترسره کړي. SQL سرور د دې سره سره چې موږ هلته د خپلې خوښې ډیټابیسونه جوړو بیا وروسته ډیټا پکې ذخیره کوو، د خپل ځان سره هم 5 ډیټابیسونه راوړي چې دغه 5 ډیټابیسونو ته بیا سیسټم ډیټابیسز په نوم یادېږي. یعنې دغه 5 ډیټابیسونه دي چې ریډي میډ دي، له مخکې په SQL سرور کې ځای پر ځای شوي دي او د انسټالېدو سره دغه ډیټابیسونه هم راځي چې د هغوی څخه لومړی ماسټر ډیټابیس ده کوم چې خورا مهم ډیټابیس ده او دغه ډول ډیټابیس چې ده یا ماسټر ډیټابیس چې ده دغه د SQL سرور د کنفیګریشن یا د انسټالیشن په هکله ټول معلومات د ځانه سره ساتي. که چیرې دغه ډیټابیس یعنی ماسټر ډیټابیس له منځه ولاړ شي SQL سرور له کاره لویږي او صحیح کار نه کوي
نو دا حتمی ده چې اړینه ده چې دغه ډیټابیس څخه وخت نه وخت بیک اپ واخیستل شي او د کرپټ وخت کېدو په وخت کې بیرته ریسټور شي او تر څو SQL سرور له منځه ولاړ نه شي او له کاره ونه لویږي. دوهم چې دلته زموږ سره د ماډل ډیټابیس په نوم یو بل ډیټابیس هم موجود ده چې دې ته ټمپلیټ ډیټابیس هم ویل کېږي. کوم نوي ډیټابیسونه چې یوزر یا ډیټابیس ډیولپر جوړوي هغه ټوله خاکه او نقشه له دغه ډیټابیس یعنی ماډل ډیټابیس څخه اخیستل کېږي. هر هغه آبجیکټ چې په ماډل ډیټابیس کې وي هغه به په نوي ډیټابیس کې هم راڅرګند شي او ښکاره بشي. MSDB ټول هغه اتوماتیک کارونه چې په SQL سرور کې ترسره کیږي د هغوی په هکله معلومات چې دي په MSDB کې ذخیره کیږي. یعنی هغه ټول دندې چې SQL سرور ایجنټ ترسره کوي هغوی په هکله معلومات په MSDB کې ذخیره کیږي. TimeDB کې ټول موقتي ډیټا چې د هغه په TimeDB په ډیټابیس کې او یا په ټیبلونو کې ذخیره کیږي. یعنی کله چې موږ له حقیقي ډیټابیس څخه ډیټا راخلو او میموري ته یې راوړو باید میموري کې هم یو داسې ډیټابیس یو ټیبل جوړ شي چې هغه حقیقي ډیټابیس ټیبل ته ورتوالی ولري تر څو هغه معلومات ځان سره ذخیره کړي. او په کومه ډیټابیس یا ټیبل چې په میموري کې یعنی ریم کې یا کیشي کې جوړیږي هغه ته بیا موږ TimeDB وایو او دغه TimeDB هر ځل چې SQL سرور ریسټارټ کیږي له منځه ځي او بیرته جوړیږي. یعنی کله چې SQL سرور ریسټارټ شي کومه ډیټا چې په TimeDB کې موجوده ده هغه له منځه ځي. پنځم ډول ډیټابیس ته ریسورس په نوم یادېږي یا ویل کېږي او دا هیډن ده یعنی زموږ له سترګو څخه پناه ده زموږ له سترګو یعنی زموږ ته په نظر نه راځي او دغې څخه موږ یوازې د ریډ اونلی په شکل کې ګټه اخیستلی شو او د سیسټم آبجیکټس په هکله ټول معلومات چې دي هغه په دغه ډیټابیس کې ذخیره کیږي. دوستانو دغه زموږ د نن ورځې لیکچر موضوع تر بل لیکچر پورې مو په لوی چښتن سپارم. الله مو مل شه.